په در آدم خیل کې انګریزانو د پښتنو په کورو چاپې وهلې او د هغوی بې عزتي یې کوله. عجب خان اپریدي یو توره بوړی ځوان و، هغه ته دا ننګ او بې عزتي قبوله نه وه. هغه پریږده وکړه چې انګریزانو ته داسې سبق ورکړي چې تر ابده یې هیر نه کړي. عجب خان له خپلو ملګرو سره یو کای په ډیر مهارت د کوهاټ په پوفي چاونۍ برید وکړ. هغه له هغه ځایه د انګریز میجر ایلن لور مولی ایلیس وتښتوله او غرا ته یې بوتله. دا په ټوله برطانوي امپراتورۍ کې د زلزلې په څیر خبر وه. که څه هم مولی ایلن د دشمن لور وه او تختول شوې وه، خو عجب خان ورسره د یوې خور په څیر چلند وکړ. هغې ته یې بیله خیمه ورکړه، خپله مور یې ورته د خدمت لپاره کینوله او ورته یې وویل ته زموږ میلمه یې، تر مو چې انګریزان زموږ شرطونه ومني ته به دلته په عزت کې یې. انګریزانو ډیره هڅه وکړه چې هغه په زور را خلاصه سړي، خو بریالي نشول. په پای کې انګریز حکومت مجبور شو چې د عجب خان شرطونه ومني او خپل ظلمونه بند کړي. کله چې مولی ایلن بیرته خوشي شوه، هغې په خپل یادښتونو کې ولیکل عجب خان او د هغه قوم خورا شریف او باغیرته خلک دي. هغوی زما د سر د ویستانو هم خیال ساتلی و. عجب خان ثابت کړل چې پښتون په ننګ او غیرت کې هند کلا شاته نه کېږي او که دښمن یې هم په لاس کې وي نو د هغوی د عزت ساتنه خپله فریضه ګڼي. که تاسو ته دا کیسه خوښه شوه لایک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ.